پر کونړ سیند د احتمالي بند جوړولو په تړاو د پاکستاني چارواکو څرګندونو ته غبرګونونه. د یوه پاکستاني چارواکي له څرګندونو وروسته چې پر کونړ سیند د بند جوړول یې له پاکستاني سره دښمني بللې وه، د طالبانو حکومت د انرژۍ او اوبو وزارت ویان مطیع الله عابد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی پر کونړ سیند ګامبیر دښتې سره د یوه بند د سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي. د طالبانو حکومت د انرژۍ او اوبو وزارت وایي پر کونړ سیند یې ګامبري دښتې سره د یوه بند د سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي. د دې وزارت ویان مطیع الله عابد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې له موندلو وروسته به د بند د رغولو چارې هم پیل کړي. نوموړي وویل د ګامبیر بند د سروې او ډیزاین چارې بشپړې شوي، د رغولو چارې به یې د بودیجې په شتون کې پیل شي. د انرژۍ او اوبو وزارت ویان د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د وزیر جان اڅکزي په وروستیو څرګندونو تبصره ونه کړه، خو تر دې مخکې د دې وزارت سرپرست عبداللطیف منصور له یوه خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې دوی به خپل هیواد کې د بندونو د جوړولو په خاطر د چا اجازې ته اړتیا نه لري. جان اڅکزي د یکشنبې په ورځ ادعا کړې وه چې طالبان د کونړ پر سیند د بند جوړولو پلان لري او په دې اړه یې له یوه هندي شرکت سره خبرې هم کړې دي. نوموړي پر خپله ایکس پاڼه دا پریکړه یوه اړخیزه او له پاکستان سره د دښمنۍ په معنا بللې وه او ګواښ کړی و چې که دا کار د پاکستان له ګډونه پرته وشي د کړکېچ او شخړو د ډیرېدو لامل به شي. جان اڅکزي زیاته کړې د بند د جوړېدو په صورت کې د پاکستان لور ته په تلونکي اوبو هم د پام وړ اغیز کولی شي، خو د اوبو د مدیریت یوه پوه نجیب الله سدید بیا د دې پاکستاني چارواکي خبرې ردوي او وایي په کونړ کې له ګامبیر دښتې سره جوړېدونکو بند به په پاکستان په تلونکي اوبو ډیر اغیز ونه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني چارواکي خبرې له مبالغې ډکې دي. اول خو دا یو ډیر وړوکی بند دی چې پر سیند جوړیږي او اوبه نه ذخیره کوي، یوازې د برېښنا د تولید لپاره ترې له اوبو استفاده کوي، یعنې 45 میګاوایټه برېښنا به تولیدوي او په ګمبري ډاګ کې یوې برخې ځمکې ته اوبه ورکوي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوې ویډیو، تر بیا ښه وخت ښې چارې.